پیښور نشترحال نه تاسو ته مخاطب ما دلته کې بین الاقوامي پښتو کانفرنس روان دی که تاسو ته یاد وي نو د نن نه 13 کاله آګاهو په کال 1987 کې هم همدغه رنګې یو پښتو کانفرنس شو او په دې کې د ملک نه علاوه بین الاقوامي شاعران ادیبان صحافیان او د قلم قبیلې کارکنان شامل شوي نن بیا هماغه ورځ ده دلته کې د دنیا د ګوټ ګوټ نه شاعران ادیبان پوهان د قلم قبیلې کارکنان فنکاران او نور داسې غړي راغونډ شوي دي څوک چې د ادب سره د پښتو ژبې سره مینه لري د دې کانفرنس کې به د پښتو ادب په لړ کې د پښتو په مختلفو اړخونو باندې عالمان پوهان مقالې لولي او همدغه رنګې پښتانه شاعران به هم د دې په اړخونو باندې رڼا اچوي په دې کې نور هم رنګارنګ څیزونه ستاسو دپاره په دې پروګرام کې شته لکه د مثال په توګه د دې فنکاران به خوږې خوږې سندرې هم وایي او مزاحیه خاکي به وړاندې کوي په دې کې داسې د کتابونو سټالونه د مصورۍ او نور داسې ډېر د دلچسپۍ څیزونه دي هیله لرو چې ستاسو به خوښ شي نو راځئ چې هلته اول دننه ورشو چې دلته څه قسم تقریبات روان دي په 3 نومبر د جمعې مبارکې په ورځ د دې کانفرنس لومړی افتتاحي غونډه شروع شوه د ټولو ناول سټیج سکرټر عباسین یوسفزي د عالمي پښتو کانفرنس چیرمن نامتو محقق نقاد او شاعر ښاغلي سلیم راز ته بلنه ورکړه د لاسونو په پرقا کې ښاغلی سلیم راز سټیج ته راغی سټیج سکرټر بیا د اولین نشست ګڼو مشرانو سترو لیکوالو او شاعرانو ته بلنه ورکړه چې پکې د پښتو ادب نامتو محقق نقاد افسانه نګار او شاعر ښاغلی قلندر مومن ادیب او شاعر پروفیسر پریشان خټک محقق نقاد شاعر او افسانه نګار ښاغلی همیش خلیل شاعر او ادیب ښاغلی قمر راهی د پښتو ورځپاڼې مشر صحافي پیر سفید شاه د اردو او هندکو لیکوال او شاعر ښاغلی خاطر غزنوي نامتو لیکوال عبدالکریم بریالی نقاد او شاعر د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر ډاکټر راجوری شاه خټک افسانه نګاره او شاعره میرمن زیتون بانو د پروفیسر اظهار الله اظهار د تلاوت کلام پاک سره د دې غونډې شروع شوه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المقسطين ښاغلي انورزیب ارګنایزینګ سکرټر په سټیج ناستو مشرانو ته بیجونه ولګول د پروفیسر پریشان خټک او ښاغلي سلیم راز په ملګرتیا کې ښاغلي قلندر مومن د دې دویم عالمي پښتو کانفرنس پرانیسته وکړه پرانیستې نه پس د دې عالمي کانفرنس چیرمن ښاغلي سلیم راز په چاپ صدارتي خطبه کې درنو مېلمنو او شاعرانو ادیبانو فنکارانو او دانشورانو ته د زړه د اخلاصه هرکلی وویل د دې خطبې اخره کې ښاغلي راز وویل چې د دې کانفرنس اهم او بنیادي حواله پښتو ژبه ده همدغه ژبه ده چې موږ د یو بل د حالاتو او خیالاتو نه خبروي او یو بل ته مو نږدې کوي او په تیره تیره د قانون په ترقۍ کې اهم کردار ادا کوي او تاریخي حقیقت هم دا دی چې د کوم قام ژبه وروسته وي هغه قام هم کمزوری او درمانده وي د دې نه پس د صوبه سرحد د گورنر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ سید افتخار حسین شاه پیغام واورل شو گورنر صاحب په خپل پیغام کې دا خبره په ګوته کړه چې موږ په نوې پیړۍ کې قدم ایښی دی دا د ترقۍ علم ساينس او ټیکنالوژي پیړۍ ده
د نړۍ قامونه د علم او پوهې معراج ته ځان رسول غواړي. په داسې حال کې د پښتو د ترقۍ راز په دې کې دی چې موږ هم د نوې پیړۍ د تقاضو سره ځان برابر کړو او د نړۍ د قانون سره ځان سیال کړو. ښاغلي انورزیب ارګنایزینګ سکرټر د عالمي پښتو کانفرنس په حق یو تفصیلي ریپورت پیش کړ. ښاغلي انورزیب وویل چې لومړی عالمي پښتو کانفرنس په 19 شلم او 20 د اپریل د میاشتې په کال 1978 کې په پېښور کې شو چې د پښتون قام د فکري رهنمایي حق ادا کړو. په دې اولني نشست کې ښاغلي روخان یوسفزي د پروفیسور ډاکټر محمد قاسم جان وایس چانسلر پېښور پوهنتون پیغام واورو. د پښتو ژبې ادب او پښتني ثقافت د ودې او پرمختګ په لړ کې د عالمي پښتو کانفرنس تابع کول یو ډېر اهم او د ویاړ قدم دی. د پښتو په دغه دویم عالمي کانفرنس کې چې د پاکستان نه علاوه د دنیا په مختلفو سیمو کې پراته پښتانه عالمان، پوهان او لیکوال د خپل زړې خیالاتو د څرګندونې لپاره راغونډ شوي دي. په دې موقع ښاغلي پریشان خټک وایي چې دا د ډېرو خوشحالۍ خبره ده چې 14 کاله پس دویم عالمي پښتو کانفرنس په پېښور کې کیږي. د دې کانفرنس په پروګرام کې چې کوم موضوعات ټاکل شوي دي هغه د روحانیتۍ او قومي ښېګڼې په بنیاد ګرځېدی شي. پروفیسور محمد زبیر اسد په خپله مقاله کې وایي چې موږ په نوې پیړۍ کې خپه ایښې ده. زه باور لرم چې دا عالمي پښتو کانفرنس په کوټلي تجویزونه وړاندې کړي او دا به یو کامیاب کوشش ثابت شي. ښاغلي ګل رحمان خان ډیپټي سکرټر د صوبه سرحد د مشر کلچر سکرټر لاړخه کانفرنس نه راغلي ادیبانو، شاعرانو، دانشورانو، نقادانو او حال کې موجود حاضرینو ته د زړه له اخلاصه هرکلی وکړي. تقریبا 3 بجې د اولنۍ ورځې دویم نشست شروع شو. د دې نشست سټیج سکرټره د پښتو یوه نوموړې مېرمن شاعره او ادیبه حسینه ګل تنها وه. سټیج سکرټرې محترمو مېلمنو ته په سټیج د راتلو بلنه ورکړه. په دوی کې ښاغلی حبیب الله رفیع، ښاغلی طاهر افریدی، مېرمن پروین ملال، ښاغلی اکبر حیات کاکا خیل، ډاکټر کبیر ستوري، ښاغلی غازي سیال، ښاغلی مراد شینواري، ښاغلی امیر حمزه مربت او ښاغلی درویش درانی.